د کہانی شروعات کیږي د یو وړوکي ښار نه چې پاغه کې یو ډیل نومې سړی اوسیږي او ډیل په دې ښار کې یوازې اوسیږي ولې چې په دې ښار کې ټول خلک مړه شوي دي او دا خلک د څه د وجې مړه شوي دي دا تر اوسه پورې چاته پته ونه لګېده او ډیل هر سحر پاسي او په ګاډي کې کینی او یو کور ته ورځي چې هلته لاشونه پراته وي او هغه دې ښخ کي او هغې نه پس د هغې کور صفایي وکړي او چې خپل کار پوره کړي نو د هغې کور مخې ته یو کراس جوړ کړي او دې نه پس ډیل د هغه ځای نه لاړ شي او ډیل د خوراک سامان د مختلف ځایونو نه راجمع کوي او هغه سره د دې ټول ښار نقشه وي چې هغه د کم کور صفایي وکړي نو هغه نقشه باندې کراس ولګي چې هغه ته پته لګي او دې نه پس ډیل خپل کور ته راشي او دشي او د شپې په ټایم کې هغه د پټاخو आवाज واوري نو هغه ډیر زیات ویریږي چې په دې ښار کې خو زه یوازې یم د هغه زړه ډیر غوښتل چې ورشم دغه ځای ته خو هغه یریدم چې څه نقصان راته راونه رسي د دې د وجې ډیل د سهار ټایم کې راوځي او هغه د سړک سایډ ته وګوري چې د ګاډي یو اکسیډنټ شوی دی او دا ګاډي یو ورځ مخکې نه و او هغه چې دې ګاډي له مخکې ورشي نو وګوري چې په هغې کې یو جینۍ بې هوشه پرته ده او د دې ګاډي په شاته سیټ کې یو تمانچه هم پرته ده دې نه پس ډیل دا جینۍ خپل کور ته راولي او هغه په یو کمره کې بنده کی ولې چې هغې سره یو تمانچه وه د دې د وجې هغه ته یریدو او لږ وخت پس دغه جینۍ په هوش کې راشي نو هغه چې خپل ځان په کمره کې وویني نو ډېره زیاته حیرانه شي ولې چې دې جینۍ ته هم لګېدو چې زه په دې دنیا کې صرف یوازې یم او هغه دروازې له خوا له راشي او دروازه ټکول شروع کړي نو ډیل ته پته ولګي چې دا جینۍ په هوش کې راغله نو ډیل دروازې له خوا له راشي او ورته ووایي چې ته یوازې نو دا جینۍ ورته وایي چې او زه بالکل یوازې یم د یو څو ورځو نه او زه لګاتار سفر کوم نو ډیل ته تپوس وکړي چې تا سره دا تمانچه د کوم ځای نه راغله نو دا جینۍ ورته وایي چې دا تمانچه ما ته په لار کې ملو شوې وه او ما راواغشته د خپل سیفټي دپاره نو ډیل ډایرکټ دا دروازه کولو کړي او دې جینۍ ته وایي چې ته ما سره نه اوسېږې ته د دې کور نه لاړه شه او هغه بهر راوباسي او ورله د ګاډي چابي ورکړي نو دا جینۍ ورته وایي چې زما نوم ګریس دی او اوس ما ته هم پته نه لګي چې زه په کوم طرف لاړه شم د دې د وجې زه تا سره اوسېدل غواړم خو ډیل ویله څه جواب ورنه کړي او د هغه ځای نه لاړ شي دې نه پس ډیل یو لایبرري ته راشي او اصل کې هغه په لایبرري کې اوسېږي او ګریس چې کم کور ته بوتلې وه دا د ډیل کور نه و خو ګریس هم ډیل پسې شاته راشي د دې د وجې ډیل هم ورته څه ونه وایي او هغې د خوراک دپاره روټۍ هم ورکړي نو ګریس د ډیل نه تپوس وکړي او ورته دا ووایي چې په دې ښار کې خو هر طرف ته اوس لاشونه دي او ته بالکل یوازې نو تا ته عجیبه نه لګي نو ډیل چې دا خبره ووري نو ډېر زیات غوسه شي هغه ورته دا ووایي چې کم ټیم په دې ښار کې خلک وو هغه ټیم هم زه یوازې ومه د دې د وجې زه پروا نه لرم چې څوک شته ما سره وکړو او ډیل د هغه ځای نه پاسي او لاړ شي او د ډیل اخلاق هم ډېر عجیبه وي نو د دې د وجې ګریس ووایي چې زه ډیل سره نشم اوسېدی او هغه چې څنګه په ګاډي کې کېناست او تلو والا وه خو دغه ټایم کې ډیل راشي او ګریس نه معافي وغواړي ورته ووایي چې ته ما سره اوسېدی شي د دې د وجې ګریس هم راضي شي د سره د اوسېدو دپاره او دې نه پس ډیل ګریس ته وایي چې څنګه زه یو کور ته ځم او دغه کور صفایي کوم په هغه کور کې چې کم لاشونه وي هغه ښخوم او په کم کور کې چې ماته د الکترونیک سامان ملاویږي هغه زه جمع کوم او دې نه پس ډیل یو لاش ښخ کړي او چې څنګه ورځې تېرېږي نو د ډیل او د ګریس دوستي نور هم زیاتېږي او یو ورځ ګریس کور ته راشي خو هلته ډیل نه وي نو هغه د ډیل د تلاش کولو لپاره بیسمنټ ته لاړه شي نو چې ګریس چې هلته څنګه ورسي نو هلته هغه تصویران وویني او دراصل د هغه تصویران وي چې ډیل د کم کور صفایي کوي نو د هغې تصویران دې راجمع کوي ځان سره نو ګریس په دې پوه نه شو چې آخر دې دا تصویران ولې راجمع کوي د دې نه پس هغه د ډیل تلاش کولو پسې بهر راوځي او هغه چې څنګه بهر راوځي نو هغه د سپي د غپېدلو آواز واوري او ګریس چې هغه کور ته ورشي او هغه سپي وویني نو ډېر زیاته خوشحاله شي او هغه سپي هغه ځان سره راولي خپل کور ته نو ډیل چې دغه سپي وویني نو هغه ولې کې خوشحاله نه شي خو بعد کې هغه راضي شي او اوس ورځې تېرېږي او د دوی په منځ کې چې کومه رشته ده هغه نور هم مضبوطېږي او ګریس څه کله ناکله خپل خاندان را یادېږي او د ګریس په سټ باندې یو نشان هم وي چې هغه دې د ډیل نه پټ کړي د هغې باره کې ورته نه وایي او یو ورځ دغه سپی د ډیل بوک یې شلولو او د ډیل بوکس ډېر زیات خوښ د دې د وجې هغه په لایبرري کې اوسېدو نو ګریس چې دا وویني نو هغه زر د سپي له راشي او دغه ځای کې ډیل هم راشي نو ګریس یې معافي وغواړي خو ډیل ورته څه ونه وایي هغه ورته وایي چې دا سپی ته ما راکړه ته دا کتاب راواخله نو ډیل چې څنګه دغه سپي له خوا له ورشي نو دغه سپی د ډیل په لاس باندې چک ولګوي چې دې سره زر ګریس د ډیل د لاس پټۍ وکړي او په سبا باندې هغه سپی غیب شوي وي او ګریس چې پته ولګي نو هغه ډېر زیاته خفه وي ولې چې د هغې سپي ډېر زیات خوښ وو او هغه د دې باره کې ډیل ته ووایي نو ډیل ورته وایي چې خفه کېږه ما مونږ به دغه سپی تلاش کړو د دې نه پس دوی دغه سپي تلاش پسې وځي او د ډېر تلاش کولو نه پس هم دوی ته هغه سپی میلاو نه شو نو دلته ګریس دا وایي چې کیدای شي ډیل دغه سپی مړ کړي وي د دې د وجې هغه ډېره زیاته په خفګان کې وي او یو ورځ ګریس د بیسمنټ نه هغه تصویران راوړي او د ډیل مخې ته یې کېږدي او ورته دا ووایي چې ته له کوم کورونو صفایي کوې د هغې د کور تصویران ته ولې راوړې ستا خو د دې خلکو دپاره جذبات هم نشته که نه نو ډیل ورته وایي چې زه همیشه نه داسې نه وم زما هم څه وخت کې خاندان و او دې نه پس ډیل ته دا پته ولګي چې زما اخلاق ډېر زیات عجیبه دي ګریس سره او دې نه پس ډیل ګریس یو خوشګوار ځای ته راولي چې دې سره ګریس ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ډیل معاف کړي او دې نه پس روزانه دوی د کورونو صفایي شروع کړي او یو څو ورځې پس دوی بیل بیل کورونه صفا کول شروع کړي او دوی سره وکي ټوکي وي چې د هغې په ذریعه باندې به دوی یو بل سره رابطه ساتله او دوی اوس ډېر زیات کورونه صفا کړل او اوس ډېر کم کورونه پاتې شو او یو ورځ ګریس د کور تلاش کولو پسې ډېره لرې راشي او اخر کار هغې ته یو کور میلو شي چې هغه د دې باره کې ډیل ته ووایي نو چې ډیل هغې کور ته راورسي نو ګریس د هغې نه مخکې د هغې کور
کور صفائی کوي او ډیل ورته دا وایي چې د دې کور د صفائی ضرورت نشته او ډیل ډیر زیات جذباتیم شي. نو چې ګریس دی وویني نو هغه پوه شي چې دا ډیل خاندان دی ولې چې هغه کې دومره همت نه چې د خپل خاندان لاشونه وویني. هغه نه پس هغه همت وکي او هغه په یو ځای باندې د دې کور صفائی شروع کی او ډیل د خپل خاندان ولا لاشونه هم دفناو کی. او یو ورځ د ډیل اچانک سترګې کولو شي هغه د چا خبرې ووري او هغه ډیر زیات غبراو شي ولې چې هغه وی چې په دې کور کې د ګریس نه بغیر بل څوک نشته. نو هغه زر تمانچه راواخلي او ښکته راشي او چې څنګه ښکته راشي نو هغه وګوري چې ښځه خاوند دي او هغه بل څوک نه بلکې د ګریس مور او پلار وي. نو د ګریس پلار ګریس ته وایي چې دا زمونږ باره کې ډیل ته نه دی ویلي خو د ګریس په مخ باندې ډیره زیاته یره وه. او د ګریس پلار ډیل ته وایي چې په دې دنیا کې اوس هم ډیر کسان داسې دي چې هغه جمدي دي او هغه کې څه ډاکټران هم دي چې هغه د نورو خلکو علاج کوي. نو چې ډیل دا خبره ووري نو هغه په غوسه د دغه کور نه راوځي چې دې کې ورپسې ګریس هم بهر راوځي. نو دلته ورته ډیل په غوسه کې وایي چې تا د دې باره کې ماته ولې ونه وي. نو ګریس ورته وایي چې دا زما میرنه مور او پلار دي او ګریس ورته نور هم څه ویل غوښتل خو ډیل ډیر زیات غوسه وي او دا غځې نه روان شي. او ماښام ټایم کې چې هغه خپل کور ته راشي نو هلته د ګریس پلار ډیل ته وایي چې زه ګریس ځان سره کیلیفورنیا ته بوځم او که ته تلل غواړې نو ته ما سره تلی شي. خو ډیل ورته صفا منع وکړي خو د هغې باوجود هم د ګریس پلار ډیل ته د خپل کور پته ولیکي چې دی نه پس هغې ځان سره ګریس بوځي او روان شي. او چې کله ګریس په ګاډي کې وي نو هغه وګوري چې د هغې د مور هم په سټ باندې هغسې نشان دی چې څنګه د ګریس په سټ باندې دی. او بل خوا موږ ډیل وینو چې هغه د یوازیپن د وجې ډېر زیات پریشانه وي او اوس هغه دا فیصله وکړي چې زه به هم ګریس پسې ځمه کیلیفورنیا ته. او دې نه پس هغه بوک تلاش کول شروع کړي چې په کوم باندې د ګریس پلار د خپل کور پته لیکلې وه او هغه ته چې هغه پته میلو شي هغې نه پس هغه اچانک روان شي. او کیلیفورنیا ډېره زیاته لرې وي د دې د وجې هغه په لار کې څه ګاډي بدل کړي او اخر کار هغه هغې اډرس باندې راورسي خو هغه سیده کور ته ور نه شي او هغه لږ انتظار وکړي او چې څنګه شپه شي او د ګریس مور او پلار وده شي هغه په پټه باندې دې کور ته راننوځي او د ګریس کمرې ته راشي. او هغه چې څنګه د ګریس کمرې ته راننوځي نو هغه وګوري چې ګریس ته ډېر زیات مشینان لګولي دي. نو هغه په رو باندې ورشي او ګریس راپاسي او دا تپوس وکړي چې آخر په تا څه چل شوی دی. نو ګریس ورته وایي چې د دې مشینانو په ذریعه باندې زما یاداشت میټاوئ. نو ډیل زر دغه مشینان بند کړي او ګریس راپاسي خو دغه دوران کې د ګریس پلار راشي او هغه ورته وایي چې داسې مه کوه. نو ډیل ورته په غوسه کې وایي چې زه دلته ګریس پسې راغلی یم او ځان سره یې بوځمه. نو دلته ورته د ګریس پلار وایي چې زه د دې یاداشت میټاول غواړم چې دغه خپل درد پریشانۍ هېرې کړي او خپله زندګي آرام سره تېرول شروع کړي. نو ګریس له په دې خبرو باندې ډېره زیاته غوسه ورشي نو هغه خپل پلار په تمانچه باندې ولي او مړ یې کړي. چې دغه دوران کې اچانک د ګریس مور راشي او هغه چې خپل خاوند مړ وویني نو بیخي خفه نه شي او هغه دا چې یو وخت کې زما لور وه چې په هغې کې بالکل جذبات نه وو او په اصل کې دې سره هم دا ایکسپریمنټ شوی و د دې د وجې په دې کې جذبات درد نه و او دا ایکسپریمنټ اوس ګریس سره هم کېدو والا و خو ډیل دا بچ کړه. او دې نه پس ډیل او ګریس خپل کور طرف ته روان شي او په لار کې دوی وګوري چې ډېر کسان اوس هم جمدي دي او د خپل کورونو مخې ته ناست دي. او دې سره دا کهاني ختمه شوه. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.